د لوی څارنوالۍ پر وړاندیز او د جمهوریت ریاست په منظورۍ خالد احمد اوریا د ننګرهار ولایت د استیناف څارنوالۍ د نوي رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د سلواغې په 12مه د یادې ادارې منصوبینو ته ورپېژندل شو. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل د یادو مراسمو پر مهال د یادې څارنوالۍ د پخواني رئیس د ترسره شوي دندې څخه ستاینه وکړه او نوي رئیس ته د مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه. هغه زیاته کړه عدلیه او قضایي ارګانونه د قانون د حاکمیت پلي کوونکي او ساتونکي دي او د دغه چارې د بریالیتوب په موخه یې نوي رئیس ته د ولایت مقام د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار والي هیله څرګنده کړه چې د څارنوالۍ د نوي رئیس په راتګ سره به کارونو کې لا ګړندیتوب رامنځته شي او د څارنوالۍ ټولو کارکوونکو ته یې لارښوونه وکړه چې د نوي رئیس سره په چارو کې همکاري وکړي. او په دې مهم پوسټ باندې زه څارنوال صاحب ته د تقرر له امله مبارکي وایم، ښه راغلاست ورته وایم او د ننګرهار د ولایت د ادارې لخوا دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه برخه کې چې دوی مسؤلیت دی او د دوی صلاحیت دی انشاءالله د ننګرهار ولایتي اداره به په بشپړ ډول سره د دوی ترڅنګ وي، د دوی د هغو کړنو د هغو اجرااتو چې هغه د قانون د حاکمیت دپاره اړین او ضروري دي د دوی به کلک ملاتړ او حمایت کوي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دراني د ولسونو په استازیتوب د استیناف پخواني رئیس د کارونو ستاینه وکړه او د نوي رئیس څخه یې وغوښتل چې په څارنوالۍ کې د شته کادرونو څخه په ښه توګه ګټه واخلي. هغه همداراز نوي رئیس ته د ولایتي شورا او ولسونو د همکارۍ ډاډ هم ورکړ. د ننګرهار استیناف څارنوالۍ نوي رئیس خالد احمد اوریا د ولسمشر او لوی څارنوالۍ څخه مننه وکړه چې پر نوموړي د ننګرهار د استیناف څارنوالۍ د رئیس په توګه باور وکړ. هغه زیاته کړه د فساد پر ضد مبارزه په څارنوالۍ کې اساسي اصلاحات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د خپلې دندې پر مهال به جدي اقدامات وکړي. په د څو لسیزو کې افغانستان ډېر کړېدلی ده، بالخصوص د افغانستان ولس ډېر کړېدلی ده، ډېر ځپېدلی ده او ډېرې ناخوالې لیدلي دي او په دې ارتباط کې عدلي او قضایي نهادونه هم د خپلې صدمې لیدلي دي. سره واقعا له یو خوا تاوتریخوالی په خلکو باندې و، له بلې خوا خلک پخوای عدلي او قضایي نهادو ته به مراجعه کوله، یو څه مشکلات سره بال ته مخ ول سره یعنی مونږ د دې شاهد هم وو چې خلکو دا جرات ځان ته نسو ورکولی چې راسي د قضا یا دروازه وټکوي او د خپل درد او مشکل د خلکو سره له څارنوالۍ یا نورو نهادو سره شریک کړي. نوموړي ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې د ولایت مقام سره په پوره همغږۍ به ټولې چارې پر مخ وړي او د مسلک له مخې به خپل کارونه ترسره کړي تر څو د ولسونو ستونزو ته بیړنی ځواب وویل شي.